سلام ګرانو زده کوونکو، ستړي مه شئ، وخت ساعت مو په خیر. هیله ده ښه یاستئ. د افغانستان الکترونیکي زده کړې ژورنالیزم څانګه د زه ستاسې ښوونکی سعیدالله صافی. ګرانو زده کوونکو، د سعیدالله صافی سره د ژورنالیزم زده کړې نن دوهم درس دی. په تېر درس کې موږ د ژورنالیزم پیژندنه او د ژورنالیزم د کلمې په پیژندنه باندې غږېدلي وو. همدارنګه ژورنالیزم لپاره مو یو تعریف هم وکړو. نن ورځ د ژورنالیزم په ډولونو باندې غږېږو. نن ورځ د ژورنالیزم په ډولونو بحث کوو چې ژورنالیزم په برخه کې ژورنالیستان په کومو برخو کې په کومو ډولونو کې خدمت کوي. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ د ژورنالیزم د ډولونه د درې کټګوریو له مخې په ډولونو باندې ویشو. لومړی د اوسني ژورنالیزم ډولونه، دویم یې تخنیکي وسایلو له مخې او دریم یې د بڼې له مخې د ژورنالیزم په ډولونو باندې وشو. لومړی راځو د اوسني ژورنالیزم ډولونه. دغه اوسنی ژورنالیزم په ډولونو باندې وشي چې اوسنی ژورنالیزم کوم ډولونه لري. اوسنی ژورنالیزم چې دی درې ډولونه لري. عادي ژورنالیزم دی، څار ژورنالیزم دی، څېړنیز ژورنالیزم دی. لومړی عادي ژورنالیزم. عادي ژورنالیزم که ووایو د یو تلویزیون، یو راډیو یا یو ورځپاڼې کل کې د رسنیو هغو خپرونو ته ویل کېږي چې تفریحي بڼه ولري. تفریحي خپرونو ته عادي ژورنالیزم ویل کېږي. مثلا په تلویزیونونو کې چې سهار کې کومې خپرونې وړاندې کېږي چې سهار په خیر، روڼ سهار او داسې انتې نور نومونه لري، صبح خیر او داسې دغه خپرونې چې دي دا تفریحي خپرونې دي. دغه یو تلویزیون کېدلی شي. همدارنګه د یو تلویزیون سندریزې خپرونې، نورې تفریحي خپرونې، خندونکې خپرونې، همدارنګه ورزشي خپرونې، دغه ټولې په عادي ژورنالیزم کې شمیرل کېږي. دویم بیا څار ژورنالیزم دی. څار ژورنالیزم د یو رسنۍ هغه خپرونو ته ویل کېږي، هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې ورځنۍ پیښې څاري، د چارواکو سره مرکې ترسره کوي، د چارواکو سره د ورځنیو پیښو په اړه مرکې ترسره کوي، همدارنګه د دوی دغه کړنې څاري، همدارنګه د دوی وعدې څاري. زه تاسو ته ووایم که تاسې چېرته یو چارواکي سره مرکه کوئ او دوی واده وکړي، بیرته د دغه دوی د وعدو څارل، دغه ته څار ژورنالیزم ویل کېږي. مثلا یو چارواکی واده کوي چې په یو ولایت کې به د یو کال په موده کې یو پل د 10 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ کړي. دغه کله چې واده وکړله دا ته ریکارډ کړه، له ځان سره یې وساته. کله چې یو کال وخت پوره شو، راشه هغه سیمه وګوره چې دغه پل جوړ شوی دی که نه دی. بیا یو نیم کال وروسته یې ګوره، راشي چې دغه پل جوړ شوی دی که نه دی. ژورنالیستان یوازې دې لپاره نه چې خبر وړاندې کړي. مثلا چارواکي واده وکړه، تا په ده ریپورټ جوړ کړو، خلکو ته دې وړاندې کړو چې چارواکي واده وکړله په یو سیمه کې به پل جوړ شي. بیرته همدغه واده یې تعقیب کړه چې دا پوره کوي او که نه یې پوره کوي. یوازې دا نه چې دغه د چارواکي واده تر خلکو ورسوي، یو کال پورې دغه تعقیب کړه. د دې لپاره چې تاسې دغه وعدې تعقیب کړئ، ما تاسو ته په یو درس کې ویلي مو، البته په راتلونکي کې داسې یو درس شته دی چې د دوی دغه وعدې چې دي ځان سره په یو دوسۍ کې ولیکه، په یو ځانګړې دوسۍ کې کېده. یو کال بعد دا وګوره، بیا ولاړ شه هغه سیمې ته چې دوی دغه وعده پوره کوي او که نه. څار ژورنالیزم همدغه شانته چارواکو وعدې څاري، ورځنۍ کارونه څاري، د دوی مسؤلیتونه څاري چې دوی په سم ډول ترسره کوي که نه، خلکو ته ورسپارل شوي مسؤلیتونه څاري چې دوی سم ډول ترسره کوي که نه. یعنې ورځنۍ پیښې ټول د څار لاندې څار ژورنالیزم نیسي. بل څېړنیز ژورنالیزم دی. څېړنیز ژورنالیزم کې د زیاتره د غصب، د جنایت، د خیانت دغه مسایل پکې څېړل کېږي. په دغه ژورنالیزم کې د پردې تر شا پټ مسایل راسپړل کېږي. هغه څه چې راز اوسېږي، د خلکو له سترګو پناه وي، د عامو خلکو له سترګو پټ وي، هغه مسایل په دغه ژورنالیزم کې څېړل کېږي. عام خلک اوس په ډېرو شیانو نه پوهېږي چې دا د پردې تر شا پټ وي، چارواکي یې ترسره کوي یا نور څوک یې ترسره کوي. د دغه مسایل راسپړل د ژورنالیستانو کار دی چې په څېړنیز ژورنالیزم کې راسپړي. دا ژورنالیزم له نورو برخو څخه د ژورنالیزم یو څه ستونزمند او سخت کار ته اړتیا لري، ان د میاشتو او کلونو خواریو ته اړتیا لري. په دغه ژورنالیزم کې ژورنالیستان یو ریپورټ لپاره میاشتې یا تر کلونو کار کوي تر څو هغه پټ مسایل چې د پردې تر شا پټ پاتې دي دا راوسپړي. البته دوی د اسنادو او د ثبوتونو په لرلو سره راسپړي. دغه ثبوتونو او اسنادو پر ترلاسه کولو لپاره دوی د کلونو او میاشتو خواري کوي. دغه د کلونو میاشتو خواري بیا په یو ریپورټ کې خپرونه کې خلکو ته وړاندې کوي. نو په څېړنیز ژورنالیزم کې هغه مسایل څېړل کېږي چې د پردې تر شا وي، د عامو خلکو له سترګو پټ وي. پټ مسایل رازونه پکې راسپړل کېږي چې په دې کې زیاتره د جنایت، غصب، تاسو البته هغه مسایل چې خیانت پکې شوی وي دا شیان څېړل کېږي چې دا ژورنالیزم د نورو ژورنالیزم د برخو څخه یو څه ستونزمند او کار کول پکې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. په دغه ژورنالیزم کې چې کوم ژورنالیستان کار کوي دوی باید ډېره تجربه ولري، دوی باید په مسلکي ډګر کې ډېر پاتې شوي وي، ان کلونو کار یې کړی وي، دوی ډېره تجربه ولري، دوی ځان کې توانایي ولري، د دوی وړتیاوې له نورو څخه ډېرې وي، د دوی ځانګړتیاوې له نورو څخه
بدلې وي یعنې دوی یو بیل داسې د ښو ځانګړنو لرونکی کس وي داسې خبریال واوسېږي چې ډېره تجربه ولري او ډېر کار وشي کولی ځکه چې دغه ژورنالیزم کې ګواښونه هم لکه څرنګه چې سخت دی ګواښونه پکې هم شته دي مثلا موږ وویل چې په دغه ژورنالیزم کې د یو چا جنایت راښکاره کېږي یعنې پټ رازونه یې راښکاره کېږي پردې تر شا رازونه یې راښکاره کېږي داسې یو چې جنایت هم ترسره کولی شي د پردې شاته پټ هم پرېښودلی شي ته یې ورته راسپړې نه حتما به ستا په وړاندې غلی هم نه کښېني ستا په وړاندې به هم څه ترسره کوي مثلا موږ تر ډېره ولیدل چې خبریالان کله جنایتونه راسپړي د چا خیانت راسپړي د پردې تر شا پټ رازونه یې راسپړي نو دغه څوک چې دغه خیانتونه ترسره کوي دوی په وړاندې مثلا دوی یا ګواښونه ورته کوي کورنۍ ته یې ګواښونه کوي یا د وژنې ګواښ ورته کوي یعنې ډول ډول ګواښونه ورته کوي نو په دغه ژورنالیزم کې باید داسې یو خبریال کار وکړي چې هم دغه ګواښونه وشي زغملی هم وړتیا ولري هم وشي کولی چې دغه جنایت وړاندې کړي یعنې خلکو ته یعنې په شا نه شي که دا هر څومره خنډونو سره مخ شي هر څومره ګواښونو سره مخ شي دا باید په شا نه شي دا باید مبارزه وشي کولی په دغه ژورنالیزم کې باید هغه ژورنالستان کار وکړي او هغه څوک ورته راشي چې دوی په ځان باندې باور ولري پوره ډاډمن واوسېږي ځکه په دغه برخه کې کار د نورو برخو څخه څه یو ستونزمن دی ګرانو زده کوونکو د اوسني ژورنالیزم ډولونو کې مادي ژورنالیزم څار ژورنالیزم او څېړنیز ژورنالیزم وایي د تخنیکي وسایلو له مخې ژورنالیزم په څلورو ډولونو ویشل کېږي یو چاپي ژورنالیزم دی بل غږیز ژورنالیزم دی بل انځوري ژورنالیزم دی بل پر کرښه ژورنالیزم دی چاپي ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ته ویل کېږي چې په دې کې مطالب موضوعات په لیکنې بڼه باندې خلکو ته وړاندې کېږي چې د دې ښه مثال ورځپاڼه کېدلی شي د دې ښه مثال څه دی ورځپاڼه په دې کې کوم مطالب او دغه د خلکو خدمت په کومه بڼه باندې کېږي لیکنې بڼه باندې چې ورځپاڼه ښه مثال بروشرې مجلې همدارنګه میاشتنۍ ورځنۍ مهالنۍ دغه ټولې پکې شاملېږي چې په دغه ژورنالیزم کې چې دی چاپي ژورنالیزم کې مطالب او موضوعات په لیکنې بڼه باندې خلکو ته وړاندې کېږي بل چې دی غږیز ژورنالیزم دی په غږیز ژورنالیزم کې مطالب موضوعات خبرونه او دا ټول چې دي په غږیزه بڼه خلکو ته وړاندې کېږي چې د دې ښه مثال راډیو دی راډیو د غږیز ژورنالیزم یو مثال کېدلی شي په غږیز ژورنالیزم کې د غږ په واسطه باندې یعنې د ویلو په واسطه باندې لکه راډیو چې تاسې اورئ دې کې مطالب په غږیزه بڼه باندې وړاندې کېږي په دغه ژورنالیزم کې خبریال لپاره مهمه ده چې یو ښه غږ خاوند وي او یو ښه غږ ولري بل انځوري ژورنالیزم دی په انځوري ژورنالیزم کې په لیکنې غږیزه او انځوریزه بڼه مطالب خلکو ته وړاندې کېږي داسې چې اوس تاسو ته غږیږم دا یو د انځوري ژورنالیزم بڼه کېدلی شي زما تصویر تاسو ته ښکاري زما غږ تاسې اورئ او دغه دی په تخته زه لیکل کوم دا لیکل تر تاسو در رسیږي په تلویزیون کې بیا مثلا ویاند غږیږي خبرونه وایي هغه څیره هم تاسې وینئ او همدغه خبرونه لاندې په یو پټه لیکل کېږي نه هم په لیکنې بڼه انځوریزه بڼه او غږیزه بڼه چې پکې مطالب وړاندې شي دغې ته انځوریز ژورنالیزم ویل کېږي د ښه مثال تلویزیون دی بل څلورم پر لیکه ژورنالیزم یا پر کرښه ژورنالیزم انلاین ژورنالیزم چې په دې کې هم مطالب په انځوریزه غږیزه او په لیکنې بڼه باندې تر خلکو وړاندې کېږي د دغه ژورنالیزم د خلکو کارونه اسان کړي دي خلکو ته د معلوماتو ترلاسه کول اسان کړي دي مثلا که څوک وخت ونه ورځپاڼه ونه شي لوللی راډیو ونه شي اورېدلی او یا تلویزیون ونه شي کتلی دا بیا هر وخت کولی شي چې پر لیکه یا په انلاین ژورنالیزم کې هغه مطالب چې د ده د خوښې وړ دی ویې ګوري مثلا په دغه کې شامل ویب سایټ دی یوټیوب دی فیسبوک دی ټولنیز رسنۍ ټولې او همدارنګه دغه ټولنیز رسنۍ ټولې دي کې شامل دي پر کرښه او انلاین رسنۍ په ټولې شامل دي چې د دې ښه مثال ویبپاڼه کېدلی شي ویبپاڼه کې مطالب وړاندې کېږي خبرونه وړاندې کېږي هر څه یې پکې وړاندې کېږي چې هم لیکنې بڼه ولري په ویبپاڼه کې ویډیو هم خپرېدلی شي انځور هم پکې خپرېدلی شي غږ هم پکې خپرېدلی شي یعنې دغه پر لیکه ژورنالیزم چې دی دا انځور هم وړاندې کوي لکه د تلویزیون په شانتې ویډیو هم وړاندې کوي او متن هم وړاندې کوي خو په ده کې بیا ښه والی دا دی چې هر وخت موږ وغواړو په دغه ژورنالیزم کې مطالب لوستلی شو مثلا په تلویزیون کې یو خپرونه تېره شوله بېرته نه ورسته کېږي مثلا که په یو څه موږ پورته پوه نه شول بېرته نه ورسته کېږي خو په انلاین ژورنالیزم کې بیا که زموږ د خبریال په یو خبره پوه نه شو بېرته یې ورسته کولی شو متن له سره هم لوستلی شو غږ هم ورسته کولی ویډیو هم شو ورسته کولی او انځور هم څو ځل پکې کتلی شو ګرانو زده کوونکو د تخنیکي وسایلو له مخې مې ژورنالیزم په څلورو بڼو وویشو چاپي ژورنالیزم چې ښه مثال یې ورځپاڼه ده غږیز ژورنالیزم چې ښه مثال یې راډیو دی انځوري ژورنالیزم چې ښه مثال یې تلویزیون دی پر لیکه ژورنالیزم چې ښه مثال یې ویبپاڼه ده بل د بڼې له مخې د ژورنالیزم ډولونه ګرانو زده کوونکو د ژورنالیزم ارزښت دومره ډېر شوی دی چې په
په هره برخه باندې ارزښت ولیدلی دی. مثلا په سیاست کې ژورنالیزم ته اړتیا ده، په اقتصاد کې ژورنالیزم ته اړتیا ده، په ورزش کې ژورنالیزم ته اړتیا ده. په سیاست کې مثلا که په یو امریکا کې یو سیاستمدار دا سیاست کوي په نړیواله کچه باندې که چېرته رسنۍ ستونزې شتون ونه لري د دغه سیاست به یوازې امریکا پورې هغه د یو کلي پورې چې دی پکې اوسېږي دې پورې محدود پاتې شي. که چېرته رسنۍ شتون ونه لري او دا چې اوس رسنۍ شتون لري، مثلا د بایډن سیاست ته په ټوله نړۍ کې دغه ژورنالیزم ارزښت ورکړی دی. مثلا د سیاست یې تر ټولې نړۍ رسولی دی. همدا ژورنالیزم دی چې د سیاست تر نړۍ رسوي. یعنې په سیاست باندې د ژورنالیزم اغېز څومره زیات شو که نه، ډېر زیات شو. مثلا که چېرته رسنۍ نه وي، ژورنالیزم نه و، د بایډن نه به موږ پېژانده نه به بل چا پېژانده. همداسې د افغانستان سیاستمداران، اشرف غني به د افغانستان یا د خپل کلي د باندې هېچ چا هم نه پېژانده. دغه ژورنالیزم دی چې د سیاست ته یې پراختیا ورکړې ده. نو په سیاست باندې ژورنالیزم ارزښت څومره شو؟ ډېر زیات شو. همداسې د بڼې له مخې د هرې برخې ژورنالیزم موږ لرو. اقتصادي ژورنالیزم، ورزشي ژورنالیزم، طبي ژورنالیزم، ښوونیز ژورنالیزم، سیاسي ژورنالیزم، دا ټول موږ لرو. مثال ټاکنیز ژورنالیزم. په ټاکنیز ژورنالیزم کې د ټاکنو اړوند موضوعات وړاندې کیږي، شکایتونه وړاندې کیږي، د ټاکنو مخکې پروسه وړاندې کیږي، ټاکنو په ورځ پروسه وړاندې کیږي، ټاکنو وروسته پروسه وړاندې کیږي. ټاکنو مخکې پروسه داسې وړاندې کیږي چې کاندیدان څوک وړ دي څوک نه دي، څوک کاندید شول څوک نه شول، دغه پکې وړاندې کیږي. د ټاکنو په ورځ څومره رایه اچونه وشوله، چیرته وشوله، رایه اچونو پر مهال ستونزه وه نه وه، دا پکې وړاندې کیږي. د ټاکنو وروسته ټاکنو نتیجې وړاندې کیږي، بیرته د نورو کاندیدانو شکایتونه وړاندې کیږي، بیرته هغه که چیرته درغلي شوي وي هغه درغلي وړاندې کیږي. دغه شانتې په اقتصادي ژورنالیزم کې هغه اقتصادي مسایل وړاندې کیږي، د بانکونو په اړه مسایل وړاندې کیږي، د یو هیواد اقتصادي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کیږي، د هیواد د پرمختیا په اړه معلومات پکې وړاندې کیږي. همداسې ورزشي ژورنالیزم کې لوبې وړاندې کیږي، د لوبغاړو په اړه معلومات وړاندې کیږي، د لوبو ژوندی بهیر وړاندې کیږي. دغه ټول مسایل پکې وړاندې کیږي. همداسې د ژوند په هره برخه باندې ژورنالیزم اغېز شته دی او د ژوند د هرې برخې لپاره یو ځانګړی ژورنالیزم شته دی. په نورو هیوادونو کې، پرمختللو هیوادونو کې د ژورنالیزم د بڼې له مخې ژورنالیستان په ځانګړو برخو کې روزل کیږي. مثلا د اقتصاد په برخه کې ځان ته ژورنالیست روزل کیږي، 2 کاله په اقتصاد زده کړې کوي، 2 کاله په د ژورنالیزم. همدارنګه طب په برخه کې ځان ته ژورنالیست روزل کیږي، 2 کاله په طبي زده کړې کوي، 2 کاله د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي. همداسې د پرمختللو هیوادونو همداسې ژورنالیستان روزل کیږي. دا خام د ځکه چې ځانګړو لپاره اختصاصي خبریالان شتون ولري، نو دوی بیا کولی شي چې د دغې برخې ستونزې تر خلکو ښې وړاندې کړي. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ مو د ژورنالیزم ډولونه وویل. لومړی مو د اوسني ژورنالیزم ډولونه وویل چې په 3 ډوله دي: عادي ژورنالیزم، څار ژورنالیزم، څېړنیز ژورنالیزم. دویم مو د تخنیکي وسایلو له مخې د ژورنالیزم ډولونه وویل چې چاپي ژورنالیزم، غږیز ژورنالیزم، انځوریز ژورنالیزم او پرلیکه ژورنالیزم. دریم مو د بڼې له مخې ژورنالیزم ډولونه وویل چې د ژوند په هره برخه باندې اغېز شته دی. همداسې هرې بڼې ته یې ځان ته ژورنالیزم دی: اقتصادي ژورنالیزم، ورزشي ژورنالیزم، طبي ژورنالیزم، ښوونیز ژورنالیزم، سیاسي ژورنالیزم، ټاکنیز ژورنالیزم او همداسې ورته نور د ژورنالیزم ډولونه. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس همدومره و. بیا چې په 3م درس کې ستاسې درانه چوپړ ته چمتو کېږم، تر بیا ښې چارې.